ځان سره دا حدیث ذهن کې کېده ملګرو ته بیان کې حدیث صحیح ملګرو ته بیان کا الله جبرئیل امین ته دا ارشاد فرمایلو جبرئیل لارشا ما جنت جوړ کړې جنت وګورا جبرئیل لاړو جنت ته وکتل واپس راغی الله تپوس کوي جبرئیل جنت څنګه جبرئیل ورته وی پروردگارا ما خدا سي شی نه دلیدلې الله دومره خسته جنتو چې ستا هر بندا ک جناتو نه دي ک انسانانو نه دي هر وخت به داغه تړپ چې دی جنت تلاړي او چې کوم یو ویني الله غو زور کوي دی جنت ته دتلو الله ورته بیا ارشاد فرمایلو جبرئیل بیا لارشا جنت نه چار چا پیرا وګوره ما سیخی دي چې کله واپس لاړو جنت نه چار چا پیرا الله تعالی هغه خواهشات هغه سيزونه یې خو چې کوم نه من کېدل لازمی دي لکه زنای خوا شرابي خو جواری خوا قتل قتال خو غردګری خو فساد خو منافقت خو غیبت خو دروغ خو حسن پرستی خو د زنا ترتیب خو حرام خوري دوکا فریب او ملاوت دا ټولی خو دوکا او مسلمان لور کول دای خو چې کده دغه ټولو نه بچ کیږي نو په دې دیوال بدن نه کیږي بیا جبرئیل امین راغی ورته وی الله داسې خواهشات دی ورته مخې ته خېدي چې زما خو یقین ناراضي چې یو سړی بم دی جنت تلار شي بیا ورته الله ارشاد فرمایلو اے زما جبرئیل لارشا اوس جهنم وګوره جهنم می جوړ کړی دی جهنم ته چوکتل جبرئیل یو طبقه وکتا د یو طبقه هغه خطرناکواله وکتو داغه هغه زور چې پاغي کې کم په جهنم کې وی داغه هغه عذابونو ته وکتل لکه حدیث کې راځي یو صحابي دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته وی راځي چې جهنم درته وخم هغه صحابي د جهنم تماشا کوم رب ذوالجلال د جهنم نه یو سټ صرف راويستو د انسان سټ هغه صحابي په ځای باندې را پری وته به هوش شو او چغه والي د الله پیغمبره ما خو دومره خطرناک سټ د چانه لیدل لکه جهنم نه چې دا یو سټ راووتو لکه قران کې بل ځای الله ارشاد فرمای کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هر واری چې داغه سرمن سوځي الله په بل راخیږي بل بسوځي بل راخیږي بل بسوځي بل راخیږي مرګ به ناراضي جهنم به همیشه د پاره وي ختمېدلی نشتا یو ورځې په زورګونو کال ده یو غنټه په زورګونو غنټه ده یو لحظه دومره خطرناک ده چې انسان بچي وي کریکی وي جهنمی به وبغواړي هغه وبو الله تعالی نور کوي سلويخ کاله به الله تعالی د आवाज ناوري بیا به دې چې وي مال لګي وبو الله فرشتو ته وي یو ساس کې وبو ورورځوا یو ساس کې وبو ته ودی جهنمی خلاواز نیولې وي چې کله هغه یو ساس کې د دخلي تراشي اب دومره خطرناک وي حدیث کې راځي چې دا شونډه به نوم تر اورسي دا بل شونډه به داغه د تپش نه دي سټ تر اورسي او قران کریم کې آیت ته چې دنه سمره سړي هغه به ټول بهروزي نو دغه جهنم ورته وي دا وګوره جبرئیل امین راغوي الله جهنم خو ډېر خطرناک دی الله زما یقین ناراضي چې څوک به د جهنم ته غاړه کیږي الله ورته ارشاد فرمایلو جبرئیل لارشا جهنم نه چار چا پیرم یو دیوال خره هغه دیوال تم لګو ګوره چې هغه څنګه دی جبرئیل ورته وی جبرئیل لاړو چار چا پیر وګرځیدو راغه د جهنم هغه شهوات ولیدل چار چا پیرند نه شهوتونه تاو شوی دي الله ورته ارشاد فرمایلو چې دې شهوتونو نه څوک ځان بچ کینو د جهنم نه وبچي او کدي شهواتو پس مخ کې لکه زنا ده ځان به بچکول غواړي نظر بد ده ځان به بچکول غواړي جواری ده ځان به بچکول غواړي نمبر دي ځان به بچکول غواړي داسې ورسره شراب دي ځان به بچکول غواړي د زنا نظر غرزول دي ځان به بچکول غواړي دوکه د ملاوت دي ځان به تنه بچکول غواړي دروغ دي ځان به بچکول غواړي او ګمان دي غلط ګمان دي ځان به بچکول غواړي پروپاګاندا او غیبت دي ځان به بچکول غواړي فساد دي ځان به بچکول غواړي کنزل دي ځان به تنه بچکول غواړي هر قسم غلط کار حرام خوري پردې پولا پردې پټې پردې دکان هر یو سیز نه بزان بچکول غواړي په دکاندارای کې غلطی کول دغه غلطۍ نه بزان بچکول غواړي پردې حقوال دینه بزان بچکول غواړي رشوت دې دینه بزان بچکول غواړي رشوت او زنا دواړو نه بزان بچکول غواړي پردې حقوال دینه بزان بچکول غواړي د مسلمان تباہی سوچ کول داغي دینه ممزان بچکول غواړي چې دې هر څه ځان بچکو جبرئیل امین راغوي الله دینه بسنګ بچکیږي الله ارشاد فرمایلو زما جبرئیل زما ډیر بندگان بدغه نزان بچ زما ډیر بندگان چې د کوم سيزون نه منشوي دین او منکی او دا به جنت ته ځي بیا الله اخر کې ارشاد فرمایلی جبرئیل چې زما کم بندا زما نه امید ساتي چې الله به مونږ جنت ته بوزي دغه ټول به جنت ته بوزم
پروردگار عالم کدا ځوانان دي کالکان دي کما شومان دي ک بوډاګان دي الله ک ځوانان دي ک علما دي ک حفاظ دي ک قرا دي الله مونږ څومره چې دې ځکه ناس یو الله ستا عاجز بندگان یو الله ډیر په عجز او انکسار سره دا سوال کو چې زمونږ ایمان هغه ایمان ک کوم چې د ابوبکر د عمرو الله زمونږ ایمان هغه ایمان ک په کوم چې ته خوشالېږي الله چا بارکه چې تا ویل دي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا الله د قران دا قانون مطابق زمونږ د ټولو ایمان جوړ کا